جنۍ چې دا وادري د سیریز د قسم د سیریز د ولله دغه انګریز نه ګوره ګلمې پړسېدي له خپله د کال په کیش کونه ورکوي وړوکی خو ځوان هلک دی او دا ستا په شان مضبوط سړی غواړي ولله زه خبره به ورسره وکړو که د دې خپله کور جوړېږي که نه اوس تیار کور دی لکه خپله کور ولې وایم دا کوم بیا چې هغه کوم دلته خلک د ورځې لس بای فرینډانو ګرفرینډې بدلوي ودونه بدلوي دلته هره ښځه وادري انګریز درې د پې واده شوې نو دا خو انګریز نه دا خو پښتانه ده که نه نو د پښتانه ده خو چې شی دې غلط شوی دی وادري د کلچ پلیټ یې وادري د په انګریز باندې ټکولی دی اوس تا ته چې تا سره ښه ښکاري اکرم خان ماما سیریز یې درته ووایم والله که د جینۍ تا سره رښتیا نه مینه یو خو لایپونه یو ګپ شپ یې وادري دی که د تا مو سره رښتیا نه مینه ژوند جوړ کړئ زندګي جوړه کړئ قسم درته خورم وادري د دته چې ته مونځ او اودس وکړې وادري د ورته وښیې کلمه به ورته وښیې لا اله الا محمد رسول الله دا ورځ تر بلې هلته بې حیایي کېږي په قرآن سمه د کور ښځه به دې جوړه کړي ما د قرآن په دم هم تعالی الله تعالی پوره اجر درکړي دا مې یاد وساته او که ته هم ته وادري سبا دې ډبل ټیپ ته وادري دغه مشکل ولا غټې نو بیا خو نه ډبل ټیپ والا موږ نه ما خو ته ډومبې دا خبره ای ګلالی اور ماخله دا لایپونه دی وادري د کټ نه سړی ته منې کوه دلته د لایپونه کې د سړی مه منې کوه صرف دا ګپ شپ دی که نه نو زه ما ورته ډومبې دا خبره وکړه که نه ولي الله ما ورته وویل که د هغه سره د کور جوړېږي که نه اوس هم یو ماشوم دی خپل کور دغه که د دې اکرم خان ماما دا خبره په غور غر واوره په دې خاطر باندې وادري دا لسې کم سوچ او فکر نه دی سبا به دغلته هم ژوند خراب وي د ده سره به دې هم ژوند نه جوړېږي د اکرم خان ماما ته د نږدې نه لیندې لیدلې دا ډبل ټیپ څنګه کوي موږ ته هم پته نشته وادري دا بیچاره هم په دې ځوانۍ کې وادري سپین ګیری شوی دی په شکر جام ولا خوله به وتلی دی نو زه وایم که داسې نه چې وادري د انشاءالله تعالی اکرم خان ماما ته د دې جنۍ ژوند زندګي داسې خوشحاله ساتلی چې قسم په خدای د انګریز نه ګیلې کوي زموږ داسې مشران چې دي وادري ده به هم د ملا نه ډبل ټیپ ډېر کړی داسې نه چې ته هم خراب یې نه هغې نه به نه پاتې کېږي ولي الله سپینې سپوږمۍ دا ټیک دی والله دا ټیک دی نو زه خو وایم که نه ټیک دی ما ته ټیک ښکاري ځکه نو د نه سړي ګوري دا درته داسې وایي چې ته دلته ژوند مه خرابوه دغلته وادي وایي د هغه انګریز سره واده څنګه کوې د هغې ژوند څنګه کوې هغه هلک له څنګه طلاق ورکوې څنګه خبرې ورسره کوې بیا به دې خپل پوتون سره راشي وادري انشاءالله تعالی موږ به ستاسو په واده کې وادري د وریجې مرجې وخورو ستاسو په واده کې به ناسته پاسته وکړو اکرم خان ماما الله سره زه ملاو شوی یم دلته اکرم خان ماما ملاو شوی یم ورسره ناست وم ورسره دې سره کرن تا سره او اکرم ماما سره ما سره دروند سړی دی قسم په الله د نږدې نه ما سره والله ما لیدلی نو دغه شی دی لکه دا څنګه چې دی وادري نور ښکلی تورې که سپینې نو دغه ویم که نه ویم داسې ښکلی دی که داسې ما دا که ګوره کوم ښکلی خو تام کړی سپینه سپوږمۍ دې کړې ډبل ټیپ پې نه کېږي څه به یې کړو تا ته یم اوس ستا څه سوچ او فکر دی والله داسې دا د لایپونه خبرې مه کوه لایپونو ته دې نه پرېږدي لایپونو ته دې نه پرېږدي پښتانه یو بس صرف وادرې د په خېټه او په خوټه به دې مړه ساتي نور خپل ژوند کوه او کو که نه ته سوچ پې وکړه مشوره وکړه مشکله نه زه به راشم هلته به راشم خو خو لکه دا سوچ